دا خبرې د پکتیکا والي د یو سفر په مهال د دې ولایت په یخیل ولسوالۍ کې د شهیدانو په ویاړ جوړ شوې غونډې ته وکړې او زیاته یې کړه چې دا یوه عظیمه فتحه ده چې د افغانستان مجاهد ملت په خپلو قربانیو او سرښندنو ګټلې ده د ده په خبره د نړۍ نه د شوروي په مقابل کې په راکړل شویو اسلحو مو بیرته په خپل هیواد کې د همدې نړۍ اشري اشغال مات کړی دی. ټوله نړۍ کې موږ ته شا ولاړه وه، په سیاسي میدان کې هم او په نظامي میدان کې هم ټوله نړۍ کې موږ ته شا ولاړه وه. بلکې داسې درته وایم چې د همغه انقلاب په درشل کې چې څومره نظامي توکي موږ ته افغانستان ته راغلي وو، د همغه په مټ باندې الله موږ امریکایانو مات کړه. غونډې ته دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د عفوې او ورورګلوۍ په خبره ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت ننګه دې وکړي تر څو د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې ژوند وکړو. اربکۍ کې که څوک یې، په پوځ کې څوک یې، په پولیسو کې څوک یې، زما ورور یې تا ته عفوه سوې ده، راسه دا دین مو د پلار نیکه سره ګډ ده، اوس پې ګډ سره ساتو. ته له ما پردی نه یې، نه تا ته څوک پیغور درکوي، تا ته خدای جل جلاله بخشش کړی ده، تا ته مسیرانو بخشش کړی ده، خو ته به دا نظام نه خرابوې. بلخوا د یخیل ولسوالۍ خلک هم د نوي نظام د امنیت په ټینګښت خوښ دي او په ټول هیواد کې د برقرار امن غوښتنه کوي. موږ له اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې د امن یو غوښتنه هم ده، خپل مجاهدین چې د ده په لاس کې دي باید یو ته نصیحت وکړي او په خلکو شفقت وکړي، دا له شرع حق ده. او کوم چې باید راشي شرعي نظام د بالکل له موږ نه ضایع کولی، قرآن دی به موږ ته راکړي. یا یخیل په ولسوالۍ کې ښه پر امن امان راغلی ده او ډېر خوشحاله یو، ډېر دا ملت ځپېدلی و، ډېر په عذاب سوی و، ډېر په در بدر سوی و، اوس الحمدلله ډېر خوشبینه یو. یخیل د پکتیکا ولایت هغه ولسوالي ده چې تیرو 20 کلونو جګړو ترې د در او بام رنګونه وړي دي او ډیری ماشومان یتیمان او میندې بري شوي دي چې اوس د اسلامي امارت په راتلو سره یې امنیت ښه شوی او خلک یې د هوسا ژوند لور ته ورګرځېدلي دي.